السلام علیکم ملګرو. په دې سیټ چې تاسو سره کوم یو ظالم انسان ښکاري، دې ظالم انسان چې کوم دی نو بېګا نعوذ بالله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې ګستاخي کړې ده. یو عام انسان یې راغوستی دی او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو شان کړی دی. دوستانو ډېر زیات د افسوس خبر دی یار. دې ظالم له چې کوم سزا ورکړې ده ټول ویډیوګانې زه به تاسو باندې ګورم. د دې چې کوم سزا ورکړې ده، د دې چې کوم داسې حال یې ورسره کړی، مردان په خلکو منځ ډېر زیات فخر وي. مردان خلک د زنده‌باد وي، ځکه دې باندې چې کوم حل کړی دا ویډیوګانې تاسو دلته شیر کولی هم نشم، ګنې ما به تاسو ته شیر کړي وي. خیر لږ ډېر به شیر کړم، ځکه به دې چې کوم حل کړی دی نو هغه ډېر زیات ناشنا حل یې پرې کړی دی، هغه یوټیوب باندې نه مني. نو په دې وجه تاسو ته دغه ویډیو نشم شیر کولی. ملګرو دا ویډیو به تاسو کتلی وي، زه تاسو نشم شیر کولی ځکه ده خو ګستاخي وکړله، خو زه نشم کولی چې تاسو دا ویډیو په دویم ځل شیر کړم او تاسو یې واورئ، ځکه په موږ باندې خپل پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ډېر زیات ګران دی، ځکه چې زموږ د خپل امت دپاره څومره سختې تېرې کړي دي. نو دغسې او دې ظالم انسان د هغه په شان کې ګستاخي وکړله. یو عام انسان یې د لالچ لپاره وایست، لالچي و، په نه لږ دا باید ستم وه او هغه یې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو شان وکړو. نو دوستانو ډېر زیات بدې کړي دي. ما به تاسو دا ویډیو شیر کړي وي، خو تاسو نشم شیر کولی ځکه دغه ګستاخي وکړله، خو ما نه دي په کار زه اوس په دویم ځل راوالم او په دویم ځل یې شیر کړم. نو بده خبره ده، ځکه دغه کم چې ښکلي الفاظ استعمال کړي زه تاسو سره بس شیر کړم. نو دې وجې تاسو نشم شیر کولی. او د چې کومه ویډیو ده په دې چې کوم حل کړی مکمل یې مردار کړی دی، جهنم ته ډایرکټ رسولی دی، خو ویډیو هم تاسو نشم شیر کولی ځکه هغه کې داسې کوم ناشنا قسمه عمل کړی دی. نو هغه تاسو نشم شیر کولی دلته. نو تاسو به کتلی هم یې، همایي تاسو دا خبر درکړم ځکه چې د ده سره داسې کار په کار و، ځکه چې سبا لپاره به هېڅوک داسې قسمه الفاظ نه استعمالوي. نو که داسې دا نه وي شوي، بل زندیق هم راپاڅېدلی وي، د په شان الفاظ به استعمال کړي وي. نو ده سره دا کار په کار و. نو مردان خلک دې زنده‌باد وي. ډېره مننه د ویډیو کتلو. ویډیو لایک کړئ، مخکې نور ملګرو سره شیر کړئ. اوس ما له دا کې اجازه تو د